نن سبا یوه خبره ډېره زیاته مشهوره ده او پر مخ روانه ده چې هغه موهي ده ګوټ لایف. دا چې دی دا موهي د انډیا ریلیز کړله او په دا کې په سعودي عرب کې ډېر شخړې رامخته سوې، پریشانیانې رامخته سوې د ګوټ لایف په حواله باندې. که څه هم په دا فلم کې ګوټ لایف چې دی هغه سم نه دی بیان سوی، خو بیا هم تر ډېره پورې دغه کہانی چې ده او دغه کیسه چې ده دا ډېره حقیقي او دغه چې دی حقیقي شتون لري. لکه نجیب یو ځوان دی، هغه په کریلا سټیټ د یو انډیا سټیټ دی، یا په انډیا کې اوسي، کریلا یو ځای دی هلته اوسي. نو دوی کوشش کوي چې دا لاړ سي انډیا ته، هلته سعودي عرب ته لاړ سي او په سعودي عرب کې یو کفیل پیدا کړي چې هغه عبدالرحمن ادایي دی. هغه چې دی هغه دوی اوسي، بیا یې ډېر جبر پر وکړي سارا کې، بیا چې دی شپږ کاله ورسره تړلی وي، بیا دوی راولاړ سي هغه مړ کړي. خو د هغه مړ کېدو بعد دا دغه چې دی دا کوم نجیب چې دی دا دغسې دا جیل سي 20 کاله، له ده سره پیسې نه وي، دیت نه وي په سعودي عرب کې، او دغه چې دی بیا ده ته دغه سعودي عرب کې چې دی کله جیل سي نو د 20 کاله هلته چې دی دا جیل وي. دغه یو ناول ادي واجتم یو ناول ډېر پخوا پر لیکل سوی دی، نو دغه ناوله څخه دغه سټوري بیا راوتلې ده. لکه اوس چې دی دغه فلم جوړ سوی دی په انډیا کې، د دې مرکزي کردار چې دی هغه پریتي ویراج د دې مرکزي کردار ادا کړی دی، او بل یو عماني اداکار دی طالب البلوشي، هغه چې دی هغه په دې کې ډېر زیات کړی دی، د کفیل کار یې کړی دی، او دا ټیم سعودي عرب چې دی بلیک لیسټ یې کړی او پر ده پایبندي ولګوله. دغه کیسه داسې ده چې په 1991 کې یو انډین دی چې دی سعودي عرب د کریلا یو ځوان دی، له غربت له وجې دی سعودي عرب له ځي، او چې هلته د سعودي عرب ډېر زیات په سعودي عرب کې ډېر زیات د انډیا والا سته. نو چې دی هلته لاړ سي، دغه یو کفیل چې دی یو سړی چې دی هغه دی راولاړ چې دی اوسي سارا له، په سارا کې له ده سره ډېر زیات جبر، تشدد، وحشت، وایلنس او هر هغه غیر انساني دغه چې دی جبر چې دی پر ده باندې کېږي، په ده باندې میږي پیایي، دا کم د ده کم اوښان چې دي یا د کم د ده کم هم حیواني دغه چې دی هغه په ورسره هغه په ګوري، خو دوی ډېر زیات ستړی سي، دغه سي کلو 6 کاله بعد دوی راولاړ سي، ورځ موقع پیدا کړي دغه کوم د ده دغه چې دی مالک چې دی یا کفیل چې دی یا څوک چې دی دا مړ کړي. دا چې مړ کړي نو بیا د هغه زوی پسې روان سي، دوی پیدا کړي او دا دغه کې دی جیل کې، او جیل 20 کاله چې دی جیل سوی، او پر ده باندې ده سره ده ته وایي چې وروره ته ملامت نه یې، خو تا دا قتل کړی دی، ته به دونې دیت ادا کوې. له ده سره دا دیت نه وي، 20 کاله دی دلته په جیل کې وي. بیا دلته په دې فلم مطابق دا خلک یو څه خلک سره ټول سي، هلته سوشل یا سیول اکټیویسټ دي، هغه 1,70,000 ریال راټول کړي او ورسې و دې دا کوم سړی چې مړه کړی دی و دې ته وایي چې دغه ستا پلار چې دی دا ملامت دی، او دا نجیب چې دی دا په کار دی دا ریا کړي، خلاص یې کړي له دا ځای څخه چې کور ته لاړ سي. ولې 6 کالې هلته تېر کړي دي، 20 کالې دلته تېر کړي دي. بیا پر دغه باندې دی چې دی هغه زوی ورته وایي سټیک دی را خلاص یې کړي. بیا دغه خلک چې دا 1,70,000 ریال چې دي دا ده ته ورکړي. نو بیا دا نجیب حال ځین کوي له دې خلکو څخه چې تاسې مسلمانان یاستئ، هغه ورته وایي هو موږ مسلمانان یو. نو دوی ورته وایي چې تاسو دومره ښه مسلمانان یاستئ. بیا هغه سړی خو هم مسلمان و، هغه چې له ما سره یې جبر وکړي، 6 کالې په سارا کې ستړی کړم، 20 کالې په جیل کې ستړی کړم. نو دوی ورته وایي چې هغه د ذات مسلمان وي، او موږ چې یو موږ اصل د مسلمانۍ پرچار چې دی هغه کوو. نو بیا دغه سړی دغه د کریلا سټیټ ځوان چې دی یا ځوان، بیا خو نو ډېر وخت تېر سوی دی په دې فلم کې زوړ سي، نو هغه راولاړ سي اسلام قبول کړي، او د ده نوم نجیب سي، او دغه د ډېرو رسنیو مطابق چې دا نجیب چې دی اوس هم ژوندی دی او دغه کوي.
نو دا د انډین کم د یو سړي حال دی په سعودي عرب کې، او دا فلم چې کله رالی په دې باندې سعودي عرب ډیر زیات غبرګون رالی، یا د دوی د افیشل څخه د سرکار له طرفه څخه تر دې انده پورې چې دا البلوشي چې دی پر دې پایبندي ولګوله، او دا یې ورته وویل چې دا به بلیک لیسټ وي. نو دغه خو د انډینو حال دی، د پښتون افغان وطن چې په ټوله دنیا کې تاریخ وطن دی، در په دره دی، خوار دی، په جیلونو کې پراته دي، او په سعودي عرب کې تر کم در په در او ستړي ژوند وځي، د هغو کہانی به څوک لیکي، پر هغو به ناول څوک لیکي، او پر هغو به مووي څوک جوړوي. دا به وخت او حالات ته ګورو، او چې دغه د جبر خاتمه وشي. البلوشي بیا دا ویلی چې زه رښتیا یایم په هر صورت باندې، که څوک خوا بدوي او که نه بدوي. نو دغه د ګوټ لایف اصل کہانی ده. تر دې له مخه پر دې یو ناول لیکل سوی دی، اوس د انډیا کوم پرتیویراج چې دی هغه فلم پر جوړ کړي، او دغه فلم